هغه څلور څیزونه چې د کوروالي په وخت کې د مرګ سبب کیږي. درنو لیدونکو ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ پښتو معلوماتي یوټیوب چینل سره حتما سبسکرایب کړئ. لومړی هغه درمل چې جنسي ځواک ډیروي یعنی جنسي قوت راپاروي. که چیرته د ټاکلې اندازې زیاته وکارول شي نو د جنسي اړیکو په وخت کې د مرګ چانس زیاتولی شي. ځینې نارینه په دې موخه چې زر انزال ته ونه رسیږي یعنی زر خلاص نشي نو د جنسي ځواک د دوام لپاره یو ډول ګولۍ خوري او وروسته جنسي اړیکې ترسره کوي. په ډېرې نارینهو کې د جنسي ځواک ګولۍ وجود په نورو برخو کې منفي اغېز کوي او وژونکي پایلې رامنځته کوي. دویم، په ویرې وخت کې جنسي اړیکې یعنی کوروالی کول. په ټولنیز ډول ښځه او خاوند په داسې وخت او ځای کې جنسي اړیکې ترسره کړي چې د کورنۍ د غړو او ګاونډ کې نور کسانو لخوا ورته مزاحمت نه وي. داسې ډېرې پیښې ثبت شوي. د ښځې او خاوند د جنسي اړیکو په وخت کې د کورنۍ د غړو لخوا کوم کار ته غوښتل شوي، غږ ورته شوی یا لیدل شوي، نو ناڅاپي غږ په سبب یې په مغزو منفي اغېز شوی وي او ویره یې اخیستې وي. روا کار ورته یو ډول نامشروع اړیکه ښکاره شوي چې په راتلونکي کې په فکر او ذهن منفي بد اغېز او مرګونې ستونزې او اندېښنې رامنځته کوي. دریم، د زړه ناروغۍ او جنسي اړیکې یعنی کوروالی کول. هغه کسان چې زړه حملې ناروغي ولري، په شکر اخته وي او یا هم د زړه او وینې پورې تړلې نورې ناروغۍ ولري نو د یادو ناروغیو په شتون کې جنسي اړیکې د مرګ خطر لرونکي دي. څرنګه چې د جنسي اړیکو په وخت کې د وجود حرکات ډیر وي، همدا ډول هغه کسان چې د زړه ناروغۍ باندې اخته وي باید د داسې کړنو څخه ډډه وکړي چې ورته د زړه ضربان زیاتیږي. ډیر وخت داسې پیښې رامنځته شوي دي چې د زړه ناروغان د جنسي اړیکو ترسره کولو وخت کې مړه شوي دي. څلورم، غیر روغتیایي جنسي اړیکې. ایډز او ایچ آی وي وژونکې ناروغي ده که چیرې ښځه او خاوند په دې ناروغۍ اخته وي او بیا هم سره جنسي اړیکې ترسره کوي نو مرګ په بیه اخلي. کوم کسان چې ایډز ولري د جنسي اړیکو په وخت کې ایچ آی وي ویروس هغه بل کس چې روغ دی هغه هم بیا اخته کیږي. درنو لیدونکو که ویډیو مو راسره تر اخره ګټلې وي نو ضروري لایک کړئ او که زموږ د یوټیوب چینل کې نوي یاست نو حتما یې در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو پر وخت درشي. مننه.